حدیث شریف مفهوم دی چې الله پاک د انسانانو شکلونو ته او مال حال ته کپړو ته گاړو ته دې ته نه ګوري. الله پاک چې دی نو الله پاک اعمال ته ګوري او د انسانانو زړونو ته ګوري. ها نو بل حدیث دی چې نبی علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې ایمان څه شی دی؟ هغې ورته وویلي چې اخلاص. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ماویا تاسو هغه به پیژنئ د کوم چې پخوانی نوم هغه ګل چاهت و. د هغې یو څو ویډیو تاسو په سکرین باندې کتی شئ، یعنې مخکې چې د هغه څنګه وه او اوس چې څنګه دی نو ډېر زیات بدلون پکې راغلی دی. یعنی الله تعالی چې چاته وغواړي نو هغه هر قسم هغه چینج کولی شي. یعنی که موږ وګورو تاسو کتی شئ د دې ګل چاهت نوم و، بیا خپل چې کوم دی عمرې له لاړه، هلته چې عمره یې وکړه د هغې نه پس تنقیدونه هم شوي وو. بیا چې کله پاکستان ته رالو او دلته کې کم شاول الله تاسو ورسره کتی شئ، کوم په ویډیو کې چې ورسره وي هغه ورته دعوت ورکو، د هغې نه پس هغه په تبلیغ کې هغه ووتو. نو چې کله په تبلیغ کې لاړو یعنی 4 میاشتې هغه لګولي دي او تر اوسه پورې هغه چې کوم دی د هغې تبلیغ هغه شروع دی. د دې نه علاوه خپلې په ټیک ټاک باندې یو څو ویډیو شیر کړي چې په هغې کې د خپل زوړ وخت او کم نوی وخت چې کوم دی د هغې کم ویډیو چې دي هغه یې کړي دي. یعنی که مونږ وګورو مخکې به دا به چې په کم کمره کې به ناسته وه، په بیډونو کې به وه. یعنی که تاسو وګورئ مخکې چې د دې کومه زندګي وه، کم بنګلې او کورونه او هر څه ځان جوړ کړي په هغې کې به ناسته وه. اوس چې کوم دی تاسو کتی شئ په جومات کې کم کارونه چې کوي، یعنی په کور کې به چې دا وه دې چېرته صفایي هم نه ده کړې، په جومات کې دا اوس هر وخت چې کوم دی هغه صفایي کوي. بلکې سهار چې کله نمبر ویلی شي د هغې نه پس کم حدیث چې دي هغه خلکو ته وایي، نور هغه ګرځي په کورونو باندې خلکو له دعوت ورکوي او داسې ویلی کېږي ډېر کسان چې کوم دی هغه دي د دین لارې ته هغه هم راوسته، تبلیغ کې ځان سره هغه شامل کړو. نو ډېر زیات یو ښه خبره ده چې ټول داسې خواجه سرا که مونږ نن سبا وګورو په بازارونو کې چې کوم په حاشیه هغو روانه کړل او کومه نور داسې حرکت کوي چې د دین اسلام نه ډېر زیات خلاف دي، نو که هغه هم دی اسلام طرف ته راشي، کم تبلیغ طرف ته راشي، نو د معاشرې دپاره به یو ډېره ښه خبره وي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.